الفت ځوانانو فوټبال لوبډلې د کندهار په احمدشاهي لوبغالي کې د رمضان جام آزار ټورنمنټ په پایلوبه کې روح الله فضل فوټبال لوبډلې ته ماته ورکړه. دا لوبه جمعه ماخستن په کندهار سټیډیم کې د زرګونو نندارچیانو په شتون کې پیل شول چې یو پر یو مساوي پای ته ورسېدل، خو په پینالټي کې الفت لوبډلې روح الله فضل لوبډلې ته 5-3 ماته ورکړه. د یار ټورنمنټ جوړونکي او مسؤل قدرت الله اکثر د دې ټورنمنټ په اړه داسې وویل: دغه ټورنمنټ د روژې د اولې څخه راشروع دی د 14 لوبډلو ترمنځ په احمدشاهي لوبغاړو کې. دغه ټورنمنټ هدف دغه دی چې ځوانان تشویق سي، د نشو سره وګرځېږي. په دې کې فاینل لوبې ته الفت ځوانان او روح الله فضل لوبډله راوتله چې الفت ځوانان وکړی شوی چې په پینالټي کې دغه فاینل خپل په نامه کړي. د الفت لوبډلې یو لوبغاړی وایي خوښ دی چې په کندهار کې داسې ټورنمنټونه ورته جوړیږي او له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې ستونزو ته یې رسېدنه وکړي. دا چې هر کال د رمضان په مبارک میاشت کې په بېلابېلو لوبغالو باندې داسې ټورنمنټونه موږ ته په لاره اچول کېږي چې د دې اهمیت موږ دپاره تر هر څه لوړ دی. یعنې یو خو به د ځوانان د بې ځایه ناستو ولاړو څخه ګرځېدلي وي، د دې به راځي زموږ لوبې به ننداره کوي او موږ به هم تشویق یو تر څو موږ ښه د امن تر فضا لاندې داسې نورې لوبې وکړو او د فوټبال په باره کې د لوی کندهار ته ویاړونه راوړو او پرمختګ وکړو. د مسؤلینو څخه مې غوښتنه دا ده چې د فوټبالرانو ستونزو ته رسیدګي وکړي، د هغوی غږ تر خپلو مسؤلینو پورې ورسوي او موږ ته لکه اوس چې سره کم موږ په امن کې لوبې کوو همداسې زموږ امنیت خوندي. همدارنګه یاد لوبغالي ته راغلي تماشچیان د فوټبال فدراسیون له مسؤلینو څخه منندوی دي چې په کندهار کې داسې ټورنمنټونه جوړ کړي او ځوانان یې له نشهیي توکو او نور بدو کارونو څخه راګرځولي دي. ډېر خوشحاله یو، موږ داسې تماشیتوب ته راغلي یو چې موږ په ډېر امن او فضا کې د موږ تماشیتوب ته راغلي یو. داسې ټورنمنټ په جوړېدو سره موږ ډېر خوشحاله یو، ډېر ساعت مو تېر دی ورور. موږ خوشحاله کېږو چې موږ ته داسې ټورنمنټونه جوړ کړي او دغسې امنیت وي او کوم دغسې کوم مزاحمت نه وي، داسې ښه د خوشحالۍ ټورنمنټونه موږ ډېر خوشحاله کېږو. تر دې مخکې په لوبستان کې هم د فوټسال د آزادو لوبډلو ترمنځ په پایلوبه کې OHA لوبډلې نورزاد لوبډلې ته 4-2 ماته ورکړې وه.